سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. نن د محرم لسمه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د المسیح امام حسین د شهادت له ورځې سره برابر ده. امام حسین د هجرت په 4 کال د شعبان پر 3 په مدینې ښار کې سترګې د نړۍ ته پرانیستې. په 18 هجري قمري کال کې واک ته د یزید له رسېدو وروسته امام حسین له هغه سره بیعت ونه کړ او له مدینې مکې او له هغه ځایه د کوفې او کربلا پر لوري روان شو چې په پایله کې د یزید له لښکرو سره په نښته کې له خپلو 2 یارانو سره په شهادت ورسید. له همغې ورځې راپرې خوا هر کال د محرم د میاشتې 10مه ورځ د حسیني عاشورا تر نامه لاندې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیریو اسلامي هیوادونو کې د ویر او نعتونو په ویلو سره لمانځل کیږي. د ننګرهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 4 ولسي وګړي ټپیان شول. دغه پیښه نن سهار نږدې 2 بجې د 4مې ناحیې اړوند برېښنا ریاست ته نږدې یوې هټۍ په خوا کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي د ویان په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. ولسمشر غني او د هند لومړي وزیر هوکړه وکړه چې د بېلابېلو پروژو د عملي کولو لپاره د دواړو هیوادونو تخنیکي ټیمونه د ډېر ژر د عملي کار د پیلولو موقع برابره کړي. نریندرا موډي تېره ورځ د نوي ډیلي په حیدرآباد ماڼۍ کې له ولسمشر غني سره په لیدنه کې وویل هیواد د شاتوت بند او کانالونو جوړولو، د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو، د څښاک اوبو او د کلیو په کچه 160 بېلابېلو پروژو، د ترانسپورتي سیستم، 350 ښاري میل بسونو د ترمیم او د 0 نویو میل بسونو د ورکړې او نورو بېلابېلو برخو کې د افغانستان حکومت او خلکو سره هر ډول مالي او تخنیکي همکارۍ ته چمتو دی. دواړو لورو د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي کوریډور پر پراخېدو له ټینګار سربیره همداراز هوکړه وکړه چې د قیمتي ډبرو د پروسس صادرولو او د درملو د تولید په موخه د افغانستان او هند تخنیکي ټیمونه هم په ګډه کار وکړي. په هند کې افغان سفیر شهیدا محمد ابدالي تېره ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه. نوموړي خپله استعفا پاڼه تېره ورځ په نیو ډیلي کې ولسمشر غني ته سپارلې، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې ښاغلي غني دغه استعفا منلې او که څنګه. شهیدا محمد ابدالي چې له 6 کالو راهیسې په هند کې د افغان سفیر په توګه پاتې شوی، په خپله استعفا پاڼه کې ویلي چې غواړي هیواد ته راستون شي او په اوسني حالت کې د خلکو په غوښتنه په کور دننه خدمت وکړي. د ارزګان د خاص ارزګان مخکینی قومندان د خپلو وریرونو لخوا ووژل شو. د ارزګان امنیتي مسؤلین وایي د قومندان چې حاجي حسن نومیده تېره ورځ په ټرینکوټ ښار کې وژل شوی او ویل کېږي 2 بریدګر هم د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې د ارزګان د مرکز ټرینکوټ ښار په د جوز سیمه کې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی پوځي مسؤل ملا یاسر په ګډون 60 طالبان هم وژل شوي دي. د کندهار څارګرې ملي ادارې د طالبانو د یوې 15 کسیزې ډلې له نیولو خبر ورکړ. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې دغو کسانو تر دې مخکې د کندهار په میوند او ژیړۍ ولسوالیو کې دولت ضد کړنې ترسره کولې چې بالاخره د څارګرې ملي ادارې د کارکوونکو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. د سرچینې په وینا یادو کسانو په کومو جوماتونو کې چې امامت هم درلوده خلک د دولت پر ضد راپارول څو د افغان ځواکونو پر وړاندې ودرېږي. او یو کس په پکتیکا کې د وسلو د لیږد په تور ونیول شو. د پکتیکا د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه کس قصد درلود چې 40 میله بېلابېلې وسلې چې د ډیورنډ فرضي کرښې په هاخوا کې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو هیواد ته راولېږدوي، خو تر هغې مخکې د افغان ځواکونو له لوري تېره ورځ نیول شوی دی. د سرچینې په وینا نیول شوي کس په خپلو لومړنیو خبرو کې ویلي چې غوښتلې دغه وسلې د ترهګریزو بریدونو په موخه غزني او کابل ته ورسوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.